السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو لونو زه محمد یوسف بنری ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د رحمان بابا په داسې کلام خبرې کول غواړم په کوم کلام کې چې رحمان بابا د الله سره د مینې اعلانونه کړي دي. راځئ چې وړاندې د کلام واورو. رحمان بابا وایي زه تېر شوی یم تر سر په طلب د خپل دلبر، سو ژوندی یم په دنیا کې پرې به نه دم دغه در. د اشنا په طلب ګرځم وچې شونډې لیمه تر، یو قدم مې دی په بحر بل قدم مې دی په بر، دواړه لاس مې دي نیولي هم په شام هم په سحر. مناجات مې دي و خدای ته که یې ووینم بشر، همیشه له خپله بخته ګیلمن یم مرور چې په ما یې پیرزو نه کړه د خوبانو یو نظر، هم یې ونه خو ماته بې له عشقه ګل هنر. عشقي مې خدای رسوا کړه په جهان کې لکه نور، نصیحت را باندې نه که لکه موی هومره اثر. واوره غوږ باسه ناصحه کوتاه وایم مختصر، په مولا مې د سوګن وي او هم په روح د پیغمبر. جاواته مې بیرته نشته چې عالم شورا خبر، او تر مینه به یې زار کړم که مې سیم وي کومې زر، او که مې سیم وي کومې زر وي که مې درد وي کومې دور وي که ګوهر. زه رحمان تر هر څه تیر یم تیر به نشم تر دلبر. زما عزتمندو ډېر خوږ کلام دی. افسوس چې زمونږ په زړونو کې هم د الله مینه لږه غونته کې وي، بیا دا کلام په انسان ډېر خوږ لګي. زه افسوس کوم چې نن زه دواړه ویډیوګانې کوم د غني خان او د رحمان بابا، دا دواړه د یوې چینې اوبه دي. د رحمان بابا کلام څوک نه اوري. زما عزتمندو څوک چې اوري نو په ده باندې به ډېر اثر کوي او په ده سره به الله مینه ډېره وکړي. دا دواړه اورئ تاسو به د الله به وپېژنئ او د الله سره به ستاسو مینه پیدا شي. زما عزتمندو رحمان بابا وایي زه تېر شوی یم تر سر په طلب د خپل دلبر. د خپل دلبر د الله دلبر څوک دی او د غني خان جانان څوک دی او الله دی. د رحمان بابا او د غني خان دلبران څوک دي؟ صرف یو الله دی. او رحمان بابا وایي چې زه د خپل سر او د مال نه تېر شوی یم د خپل رب په مینه کې. الله اخلم غیر الله نه اخلم. سو ژوندی یم په دنیا کې پرې به نه دم دغه در، چې تر کومې پورې زه ژوندی یم د الله د مینې دغه در کوم چې ماته الله نصیب کړی دغه به پرې نه دم. یعنې د الله سره مینه به پرې نه دم. دا نه چې جومات ته به تله پرې نه دم، نه جومات ته تله ځانه خبره ده. جومات ته خلک ځي په سجده کې مري خو د الله نه یې خوښ دوزخ ته رواني، ولې چې مینه د الله سره نه. نو رحمان بابا څه وایي چې چېرته به یې پرې نه دمه د خپل دغه مینه چې دا به زه چېرته هم پرې نه دم په هېڅ قیمت باندې. د اشنا په طلب ګرځم او وچې شونډې لیمه تر، د خپل رب په لټون کې ګرځم او شونډې مې وچې دي ګرځي چې ګرځي اوبه نشته دی او سړی خفه وي نو خامخا شونډې د خفګان وچېږي. نو د دومره خفګان نه د مشقت نه ستړي نه زما شونډې وچې شوې او جاړم پسې لیمه مې لامده دي. د جړا په وجه لیمه مې سترګې مې لمدې دي. یو قدم مې دی په بحر بل قدم مې دی په بر. زما عزتمندو د الله لټون چې دی آسان نه دی، ګران دی. یو قدم په بحر بل په بر باندې. مقصد دا نه دی چې رحمان بابا کله سمندر باندې رواني او په اوبو د پاسه ځغلي او کله په وچه باندې، نه داسې نه ده. او سمندر ته چې لاړ شي هم د الله په لټون کې، او که په وچه ګرځي هم د الله په لټون کې. یعنی د په هر څه کې خپل رب ویني، چېرې کېدای شي دلته راته میلاو شي دلته راته میلاو شي، یا که په سمندر کې دی هم د الله اطاعت کوي، د الله سره مینه کوي، او که په وچه دی که په لمده دی خو دی د الله سره مینه کوي. دواړه لاس مې دي نیولي هم په شام هم په سحر، دواړه لاس مې نیولي دي دعا ته چې یا الله ته زما شه که سهار یو که ماښام وي. مناجات مې دي و خدای ته که یې ووینم بشر. الله ته مې دا التجا ده چېرې که چېرته دیدار مې د الله نصیب شي. همیشه له خپله بخته ګیلمن یم مرور. رحمان بابا وایي چې همیشه دپاره د خپل قسمت نه زه ګیلمن هم یم او مرور ته هم یم. ولې
چې په ما یې پیرزو نه کړه د خوبانو یو نظر دې قسمت ما باندې تر اوسه پورې د خوبانو یعنې د الله سبحانه وتعالی هغه دیدار ما ته نصیب نه شو وجه څه ده زه ژوندی یم نو په ژوندون یې د الله وصال نه نصیب کېږي هم یې ونښو ما ته بې له عشقه بل هنر او بل دا ده چېرې زما د برخې کې الله سبحانه وتعالی یا زما د بخ او زما د نصیب کې د بل چا مینه هم نشته دی بغیر د الله د مینې نه د بل څیز سره مینه نشته دی نو دا د خفګان خبر نه ده رحمان بابا خفه نه دی په دې ستومانه نه دی خلقو ته ښایي چې زما د الله د مینې علاوه د بل څیز سره مینه نشته دی مخکې بیا خبره کوي عاشقي مې خدای رسوا کړه په جهان کې لکه انور زه چې کله په الله باندې عاشق شوم هغه مینه مې خدای پاک داسې ښکاره کړه لکه څنګه چې په دنیا کې نور ښکارېږي او حقیقت دی څوک چې په الله او د الله په رسول صلی الله علیه و آله وسلم باندې مین شي نو دی به لکه د نور په شان ځلیږي د ده مینه پټېږي نه یو قصه مونږ پخوا اورېدله وایي چې یو دا عشق او بل مشک نه پټېږي کوي وړاندې کوي وروستو ظاهرېږي مینه نه پټېږي مشک بوی دی که نه خوشبویي خو نه پټېږي دا که وروسته وي په دغه کې په اوله کې وي دا به ښکاره کېږي نو رحمان بابا هم وایي چې عاشقي مې داسې ښکاره شولې خلکو ته لکه د نور په شان او نصیحت را باندې نه که لکه موی هومره اثر نو اوس چې زه په نور په لکه رسوا شوم په ټوله دنیا کې چېرې دا مین دی نو په ما باندې به اوس د چا نصیحت اثر کوي د یو ویښته مرم اثر را باندې نه کوي ټول خلک راته ووایي مینت راته وکړي چېرې نصیحت راته وکړي چې مه کوه مه کوه زه د خپل مینې نه جاروزم واوره غوږ باسه ناصحه کوتاه وایم مختصر بیا چې کوم ناصح دته نصیحت کوي چې یاره مړه دنیا ورسره هم کوه که نه موږ ته پته ده چې الله شته دی موږ ته پته ده چې جنت شته دوزخ شته مړه دا هم پکې دنیا هم ده که نه نو رحمان بابا دغې ناصحانو ته وایي چې غوږ کېږدوه ای ناصحه مختصر درته وایم په لنډو سره خبره ختموم او هغه څه ده په مولا مې د سوګند وي هم په روح د پیغمبر زما دي د الله په ذات قسمي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاک روح مې دیم قسم وي جارواته مې بیرته نشته چې علم شورا خبر زما اوس د الله نه مې څوک نشي جار ویستلی زه الله نه بیرته جاروزم نه دې مینې نه ټول عالم په ما باندې خبر شو زه به اوس بیرته جاروزم نه سوال نه پیدا کېږي او د الله مین نه څوک ځکه چې الله ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الله خو هغه ذات دی چې خپل مین ځان ته راکاږي د دنیا نه راکاږي ځان ته خو دنیا خو تیاره ده ماده خو تیاره ده الله رڼا دی الله نور السماوات والارض ځان ته راکاږي چې راځه ځان ته یې نږدې کوي خپل مین الله شیطان ته هم ویلي دي چې ګورې شیطان ورته ووایي که نه چې زه به زما د ستا په جلال قسمي زه به دا خلق ټول بیایم لیکن څوک چې مخلصان دي مخلصان څوک دي خالص تا سره مینه کوي نو الله ورته وفرمیل چې همدغه لار ما ته راغلې ده او بیا ورته الله وفرمیل چې زما باندې څوک مینې که نه د هغه ته هېڅ هم نشي ورانولی مړه زه خپل کار کوم د الله مین دي د فتنو نه ښکار کېږي نو ځکه رحمان بابا وایي چې زما بیرته ګوره د دې مین نه بل څه دنده به ونه کړم همدغه مینه مې کار دی دقه به د الله سره مینه کوم هر څو نصیحت چې راته کوې بس خبره ختمه او تر مینه به اظهار کم که مې سیم دي که مې زر ته ما ته د دې سیمو زر خبرې کوي چې ګوره دولت دی او مال دولت او ښځې او بچي او لرې کا هر څه به اظهار کم که زما سره زر دي او که مې سپین زر دي دا به هر څه د الله نه زار کم د الله په مینه کې که مې سیم دي که مې زر دي که مې دور دی که ګوهر بیا رحمان بابا وایي کو زما سره دي او کو سپین زر دي او کو سره زر دي کو لالونه دي را سره دور دي او کو ګوهر دي زه رحمان تر هسې تېر یم تېر به نشم تر دلبر د دور نه د ګوهرو نه د خزانو نه د کرسو نه د عهدو نه د خاندان نه د رشتو نه د هر څه نه به تېر شم قسم یې وخوړو رحمان بابا سوګند کوي قسم خوري په چا باندې د الله په ذات باندې او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په روح باندې چې د هر څه نه به تېر شم خو تېر به نشم تر دلبر
الله د مینې نه نشم تېرېدلی. زما عزتمندو دا د رحمان بابا کلام و، که چېرې ستاسو خوښ شوي د الله د رضا دپاره نورو خلکو ته یې ورسوئ، ستاسو به هم ثواب کېږي او زما به هم ثواب کېږي. الله مو خوشحاله کړه.